پارهان یوسفزای وایي ډاډه یم چې راتلونکی اسیا جام به افغانستان وګټي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. هیله ده تاسو به ښه صحت ولرئ. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر پارهان یوسفزي نن د ملي لوبډلو لوبغاړو سره په ناسته کې ویلي دي چې هغه ډاډه ده چې راتلونکي نړیوال جام به دوی د افغانستان په نوم ثبت کړي. د کرکټ بورډ له لوري په خپور شوي خبر کې ویل شوي چې د کرکټ بورډ عمومي مشر د ملي لوبډلو له لوبغاړو سره ناسته وکړه او هغوی ته ویل چې د راتلونکي اسیا جام او نړیوال شلوري جام لپاره د پوره چمتووالی ونیسي. په دغه خبر کې همداراز ویل شوي دي چې چیرمن لوبغاړو ته ویلي دي چې له هغوی سره شوې ژمنې د عملي جامه خپله کړي. پارهان یوسفزي د ملي لوبډلو لوبغاړو ته ویلي دي چې زه په دې ډاډه یم چې تاسو به راتلونکی اسیا جام د افغانستان په نوم ثبت کړئ. هغه وایي چې زه پوهیږم چې ملي لوبغاړي دا وړتیا لري چې اسیا جام وګټي. هغه همداراز له لوبغاړو غوښتنه کړې ده چې د غوروي کمیټې پریکړو ته د درناوی وکړي او که هر یو لوبغاړی ستونزه لري نو د غوروي کمیټې مسؤل اجرایي مشر او یا د هم پخپله له ده سره ستونزه شریکه کړي تر څو حل لاره ورته پیدا کړي. هغه همداراز په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ملي لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېرې خوارۍ کږلي او هېواد ته یې ډېر ویاړونه راوړي دي، لوږې او تندې تېرې کړي دي. نو ځکه نوموړی د ملي لوبغاړو خوارۍ ته په درنه سترګه ګوري او د ادارې له لوري ترې مننه کوي. هغه همداراز په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې ځینې مشرانو لوبغاړو ته په اداري برخه کې هم اړتیا شته او دوی باید د ادارې دغه تشې ډکې کړي. هغه وایي چې ټول لوبغاړي په دې پوهیږي چې څومره نور کرکټ کولی شي، نو باید چې یو بل ته خپل ځایونه پرېږدي او کوم لوبغاړي چې په اداره کې دندې ترسره کولی شي او اړتیا ده ورته، هغوی باید په اداره کې کارونه وکړي.